صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه واقتباس بإجازة درنو مشايخ مفتيان علماء خلفاء عام وخاص حضرات على الخصوص صدر المجلس هذا فضيلة الشيخ جناب شهید نابغہ جانان برادر گرامی صدیق سے محترم بإجازت انشاءاللہ مختصر بیان بھی دے لپارا جد محمد عربی علیہ السلام روح مبارک خوشحال شریفی بلکم هدف نشتا کسمرا سڑے چیڑی را چیڑی کاغا علماء کا عوام نتیجہ پلاسدار جی جد محبوب علیہ السلام روح مبارک دون خوشحال شریفی بار تقدیر نقشبان دهاغ مبارک علیہ السلام دی ولادت شپنا جداغا دی آمد بخاطر مخلوقات پیدا انشاءاللہ کا وقت یاری وکر دی خالق خوشحالی ورزقل ثابت کرو دی مخلوق خوشحالی بسوی اظہار فرحت پر خالقم ثابت کرو انشاءاللہ نسنگ مخلوق بھی بیاب مخلوقاتوں کے انسانانوں کا نسبت اشرف المخلوقات کی عجیب نہ چیئے اشرف المخلوقات او بیاب پر اظہار فرحت یا خوشحالی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لعن دے ازارو ما چکم آیت دغه آیت بدل ترجمه درته وحواله د مفسر باندې اسی مفسر نه څنګه ژوندۍ کوي اسی مفسر نه چې خلک یې اعتماد نه کوي هغه مفسر حواله بدل کړه چې امت ورته تسلیمي لري هغه مفسر حواله بدل کړه چې امت ورته علماء او امت ته قائم دا به ورته ولاړ والضحى ترجمه مې اکثر مفسرین کا ترجمه کا موریدنی راشی الہ العالمین قسم کبھی والضحى اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام صاف داسینا مخرج قسم چاہے لیکن اپنے ربی کریم قسم کبھی ماؤتا کی قسم کو وجہ قسم کو ربی کریم جل مجدہ خالق المخلوق ہمیش کے صبر تفاوت دے جسی قدر نہیں جسی احترام نہیں قسم نہ غرص دے اما ربی کریم قسم تبورا والضحى اے محبوب علیہ السلام اے زما محبوبہ ستا پدا سپید مخلق قسم سبحان اللہ یا سوائی واللیل اذا سجا اسمانی قسم دی اے محبوب علیہ السلام ساب آبا تور بحتو زلفان چه مشابین پتوروانی کی جشبین سرا چه ساب مخمانی خوری دادے والضحى واللیل اذا سجا مختصر ترجمہ شاکرین علامہ فخرالدین رازی فخر تفسیر کبیر شمارسن جلوالا لگا صورت لکی کلاو کا ابتدا کے نخکاری آئے عنوان ورکی اسوال الاول بیا پس بحثون کئی ویم عنوان ورکی اسوال الثانی اسوال الثالث راجع
آیا دا ترجمه صحیح ده چې یو کس داسې ترجمه وکړي لکه ما چې وکړه یا بهترین جوابات یې کړي رب کریم جل مجده خپل محبوب دومره ستایي چې قرآن عظیم الشان کې والضحى واللیل اذا سجا د دې نه رفعت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابتېږي چې دا د رب کریم په درګاه کې څومره عالي رقم مقام لري وزارو خلق به هر څه وایي عشق مه پرېږدئ خلق به هر څه وایي محمد رسول الله لاره مه پرېږدئ خلق به هر څه وایي محمد درنه لار نشي زه په اعلان سره وایم والله کوم انسان کې چې محبت لري د هغه انسان نه په کراتو مراتو باندې حیوانات شرف دا واوره انسان دې ته نه وایي چې ظاهر کې انسان درته ښکاري خو ظاهر دید سره انسان کې چې د محمد رسول الله محبت نه و دا انسان ختم دی نه جهاد قبول نه ذکر قبول ده نه درود قبول ده هیڅ عمل قبول نه دی ولې علت موجبه دا ده دغه انسان کې د محمد رسول الله محبت نشته محبت خپل کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشاله الحمدلله چې په مجلس کې حاضرین وکړي نن هغه شپه ده چې په سبایي ټیم کې محمد رسول الله علیه السلام دنیا ته راځي علامه جلال الدین السیوطي رحمه الله په خپل کتاب کې چې تقریبا 1533 کاله مخکې عالم تیر دی مفسر مورخ محدث یعنی په فنون کې پړاو مواره امت ورته تسلیمي اعلان کوي دای مبارک واقعا اخري سوای وای رسول الله مبارک چې په بس پیدا کړه لا پیدا نه دی ولی پیدا خو په سونه صادق کړي په دغه شپه عثمان سے مبارک فرمایي اسلام نور د محمد رسول الله ورکور تراله وای مور می قصه کوي چې کور ته نه شوم رسول الله علیه السلام پیدا نه دی لیکن کور کې یو عجیب رڼایو دی رسول الله پیدا نه دی لیکن دغه کور کې لیک نشته وخت کې بجلی او چراغان نشته اما معجزه وګوره حالات وګوره خوشحالي وګوره دیوالونه خوشحاله دي عجیب تیاره کور نه دی دغه کور کې چې لیک لګي نه دغه کې مخکې د پیدایش د محمد رسول الله علیه السلام نه نور لیدل کېږي رڼایي ده حیران شوم د باندې ووتم صحن ګورم حولې ګورم دیوالونه داسې رڼا کوي څرنګ داسې رڼا کوي بیا نه پوهېږم چې مسله به څه وي بالاخره بېرته ننوتم چې کور ته ننوتم اسمان ته ګورم د اسمان حالت ماته بدل ښکاري هغه څنګه وایي زه ګورم اسمان خواته دا ستوري دا ډېر رڼا کې ګورم دا ستوري راښکته شول یو ستوري ستوري وعربي کې ورته نجوم وایي دا راښکته کېدل وایي زه وډاره شوم هسې نه چې زما په سر ونه لګي هغه کور کې چې محمد رسول الله پیدا کېږي لا پیدا شوی نه دی د اسمان نه ستوري رڼاګانې جوړوي محدث نو مورخ نو مفسر نو علت څه دی چې دا نه مني یو کتاب دی بل کتاب ته ورشه ابو نعیم یا اسماء الشیخ المبارک په زبان تعبیر درته کوم ابو نعیم صاحب د خلیه هغه واړه هغه همدغه حکم روایت نقل کړی دی کبھی زبان مرازی کې جناب نه منم تبرانی باندې تبرانی واړه هغه نه منم مولا لیکایو نه منم سیوطي باندې نه منم بیا ته مرته ګوره منو د
داسې پورته کړه د ځان تا نه منم ځمکې کې ونه چې پته ورته ولګي سیده څو پخېږي دا نه منم دا نه منم دا نه منم ته ورته ګورې چې مسلمان یي افغان کتاب د امت بمبني چې دروغ نه وي دا خو د امت متبحرین مفسرین و محدثین علما دي بیا مبارک سے فرمایي علامه جلال الدین سیوطي رحمه الله وایي په همدغه وخت کې چې کله رسول الله علیه السلام په شپه پیدا کېږي رب کریم بلا کیف ندا وکړي سوای یا ملائکتی افتحوا ابواب السماء زما ملائکو زما محبوب پیدا کېږي نن شپه د اسمان چې څومره دروازې دي ټول کړه محبوب رسول علت سنه معشوق رسول علت سنه محمد رسول الله رضي يا واسطني يا ملائكتي افتحوا اي ملائكه زما خلاص كي تاسو تشيخ تاسو يا ربا جنت چې څومره دروازې دي دا مکمل خلاص کې زما محبوب رسول سبحان الله خفکیگا اسمان کی حالات روان دي تبي خفکیگا جنت کی حالات روان دي تبي خفکیگا راشا دای مبارک عروس کا فرمایي د دې نورستو همدغه ورځ چې کله محمد عربي عليه السلام دنیا ته راځي والمرتب وکړو المرء عقد في نشتا بلکې المرء في سجده سبحان الله مرم بے خوشحالی کبھی ستورے بے خوشحالی کبھی آسمان بے خوشحالی کبھی جنت بے خوشحالی کبھی تو زبر آئی بیا مبارک فرمائی دلین ورستو وی چکر معلومات نو وکتو دغش دغورس حالت دیگر گون خکاری لی مبارک وائی الہ العالمین او یا زرحوی المرد پس ودرولی ورشی اسماء محبوب علیہ السلام پیدا کیگی او یا زرحوی لا جلسجو علی المرد پاسا انتظار دے ولادت محمد رسول اللہ کے دیمہ منا اسماء جانان اگا جانان دا شرب منا لے اسماء کا جانان دا چاہا اسمانو منا لے جنتو منا لے ہمدارنگی خدا منا لے دیمہ منا بیا بالاخره دای مبارک لیکي وای کله چې همدغه قشبه محمد رسول الله صلوات و سلام دنیا ته راځي الہ العالمین جل مجده باور اسمان کې دوه خطي پای دربي دا پای چې شي لکه متوجي شي باسوي رڼای سمانه لري لکه میلاد دې مانه رڼای په کې مجوړه دا رڼای خدای پاک جوړ کړي باور اسمان کې په دوه اسمان کې په درې اسمان کې وسلام په زمو شروع هم اسمانونه کې رب کریم جل مجده عمودين دربي اسرو یاقوت او د زبرجد هغه عمودين هغه پای حتی رڼا کوي چې مکمل اسمان کې رڼای جوړي ولی علت سره محمد رسول الله علیه السلام راضي وسخصو پای زینه نه استغفر کار دې ولی به نه ولی اظهار د فرحت نه کوم ولی نه کوي علت راته وایا علت نشتا خیر د دې نه چې ورته وایي چې څنګه ورو د شیطانې بل علت مونږ فرحت بیا مبارک فرمایي الہ العالمین جل مجده حوض کوثر لري همدغه علماء چې من التواخص تکرار به شروع وي ابو نعیم طبرانی حليه والا مولا قاری سیوطی رحمه الله تعالی دای مبارک فرمایي وای حوض کوثر کې شاو خوا همدغه شپه چې محمد رسول الله دنیا ته راځي الہ العالمین او یا زرع درخت کوي سبحان الله بدل نسبت مجاز دی امر دې کړو دی او یا زرع درخت کوي میوهدار ولی حوض کوثر کې داخل راولي جنت کې داخل راولي اسمانونو کې داخل راولي رسول الله مبارک راځي موږ تاسو باید دغه شپه په هر لحاظ سره داخل راولو د خوشالۍ اظهار وکړو کاغه په بلغورو یو بل په ګروپ لیک
خلکو خبرې پرې کوي دا کارونه په اسمان کې شوي دا کارونه په جنتونو کې شوي دا شته یو عالم نه ورسول علما په دې قول شته باندې بیا مبارک سے فرمایي وایي چې کله اله العالمین جل مجده دغه محبوب علیه الصلاة والسلام دنیا ته رالیږلی لا نه دی په دې وخت کې عجایب لیدل شول د محمد رسول الله د راتګ دپاره د بیت الله شریف نه آواز ووته بیت الله ګوره خاورینه کوټه ده که چا لیدلي وي رب کریم دې بیا بیا بوځي که چا نه یې لیدلی هغه دې پروردګار پرې مشرف کړي خاورینه کوټه ده د خاورو نه جوړه کوټه ده په دقه ورځ چې محمد رسول الله دنیا ته راځي د دغه دیوال نه آواز راوځي هغه زیارت کوونکو چې تاسو مخکې به راتلئ زما دننه به بوتان ول اوس راشئ زیارت اوس هم دیوال چې محمد رسول الله پیدا شوی سبحان الله عجیبه نه ده دنیا کې تحولات ګورئ دنیا کې عجایب ګوري او بیا هم شکوک کوي دا محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام مبارک یوازینی چې دنیا ته راځي داسې حالت یې ګرګوره کېږي بادشاهان د زمانې د هغه زمانې که د فارس که د کسرا ول هغه وخت یو عادت خو داسې وړې وړې چوکۍ باندې به بادشاهان نه کېناستل 3 منزله 6 منزله 7 منزله ډېر چټ تختونه به ول دا بادشاهان متکبرین په پکې ناست ول ملا علي کریم لیکلي علامه سیوطي لیکلي ابو نعیم لیکلی تبراني لیکلی دی مبارک ټولو دا واقعه راخیستی په همدغه شپه همدغه قوي قوي چوکیګانې او د بلکیټونه معکوس ورته ټپه پراته ول چا چې کړي وو دا چا چې په کړي وو دا د رسول الله د آمد سره انقلاب خدای پاک خلکو ته وښود دا روایت هم اوري 3 ورځې او 3 شپې دا بیت الله شریف داسې ډکېده او خوځېده ولې محمد رسول الله علیه السلام راغلی په بیت الله باندې مطلب راغلی دا عاشقان خوځ چیغه کېږي دا په بیت الله راغلی دا په نورو مخلوقاتو راغلی نو دوی منع مه کوه ګوره ښځارو دا د محمد رسول الله شان دی والله که چا معمولي بیا د دې وکړه که هغه ملای وي شیخ وي مفتي وي عالي وي د ایمان نه دې لاسونه بیا پرېږدي بیا دې دا دعوه نه کوي چې زه مؤمن یم رسول الله مبارک خفه کېږي امرونه دي په فرحت د محمد رسول الله په آمد باندې بندښي ښځارو وړوکې جمله د حدیث ما تاسو ته وویل چې وخت مختصر ده که نه خبر که ډېرې خبرې ما ته راځي نورو علماو ته به راځي سره چې نه وجه وایي خو د بهر حال چې مشکله به ډېره کوي حدیث کې رسول الله مبارک د خپل ځان هغه شان شوکت بلندي ته اشاره کوي څه وایي انا سید ولد آدم ولا فخر ځان درته لږ لږ معرفي کوي د بني آدم په اولادونو کې زه سید و بادشاه یم په دې ګوره زه فخر نه کوم دا خبره ولې کوي علل بيدين يوم علت المتوجه صار انا كتعليم بركه كمولاي كاميه رسول الله ذات اسمك مكوا رسول الله ذات اسمك موايا رسول الله صفات اسمك موايا عمر رسول الله ذات اسمك غورا خراب بشي دا تعليم درکې چې څنګه بني آدم په اولاد کې بادشاہ ما او بادشاہ ته خصوصي وي باندې رب کریم دستاسو مجلس فخبر دربار عالیه کې قبول منظور درځي مختصر خبر ازماده الہ العالمین رسول الله مبارک روح د خوشالي سبب وګرځوي کوم دې خبر نشي وي پورنا اخبار السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته